سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې. ډیری شمېر هیوادوالو له موږ سره ټلیفوني اړیکې نیولې وې او یا هم راته پیغامونه راستولي وو. یوه پوښتنه چې ډیری شمېر هیوادوالو پوښتلې وه هغه دا وه چې ما د ګرین کارډ لپاره درخواست کړی، نو څومره وخت به ونیسي چې زما کیس پروسس سي، یا راته انټرویو واستوي او یا هم راته ګرین کارډ واستوي. ډیره ښکلې پوښتنه ده، خو دا مربوط کیږي ستاسو د کیس کټګورۍ پورې چې کومې کټګورۍ لاندې تاسو ګرین کارډ ته درخواست کړی، ځکه هره کټګوري ځان ته پروسسینګ ټایم لري. او دویم دا مربوط کیږي د یو سی ایس مرکز پورې چې کوم یو سی ایس مرکز تاسو کیس مخ ته وړي، ځکه هر یو سی ایس مرکز ځان ته پروسسینګ ټایم لري. خو زه غواړم د دریو کټګوریو په اړه وغږیږم. اول دا چې ماریج بیس یا چا چې د واده له طریقه ګرین کارډ ته درخواست کړی، دغه کیسونه معمولا له دریو څخه تر 12 میاشتو پورې وخت نیسي چې پروسس سي، ورته انټرویو ورکړي او یا هم ورته ګرین کارډ واستوي. او دویم اس ای وی بیس، هغه څوک چې د اس ای وی کیسونه لري او کام اپروول ورته راغلی وي او د کام اپروول په اساس باندې ګرین کارډ ته درخواست کړی وي، دغه کیسونه معمولا له 3 نه تر 9 میاشتو پورې وخت نیسي چې پروسس سي. او دریم د اسایلم بیس کیسونه، هغه څوک چې اسایلم یې اپروو شوی وي او بیا د اسایلم له طریقه ګرین کارډ ته درخواست کړی وي، دغه کیسونه معمولا له 6 نه تر 4 میاشتو پورې وخت نیسي چې پروسس سي. که چیرته ستاسو کیس له دغه نه زیات وخت نیولی وي او د یو سی ایس له طرفه تاسو ته کوم احوال نه راغلی، نو تاسو باید زر تر زره له یو سی ایس سره اړیکه ونیسئ تر څو د خپل کیس لپاره انکوایري وکړئ. او که تاسو غواړئ چې موږ در سره مرسته وکړو، نو تاسو کولی شئ موږ سره په 510 749 1450 شمېره اړیکه ونیسئ. مننه.